ځینې خلک په خپلو کاروبارونو کې کامیاب دي، ښې پیسې ګټي او هوسا ژوند لري. خو غټ شمېر داسې خلک هم شته دی چې د ډېرو زحمتونو سره او سره له دې چې هر کاروبار ته لاس هم اچوي، خو د دوی زحمتونه مثبته نتیجه نه ورکوي او کاروبار یې سر نه نیسي. کله ناکله خو خبره تر دې هم خرابه وي او یاد کسان نه یوازې دا چې کاروبار کې ګټه نه کوي بلکې په پرله پسې ډول تاوانونه کوي او دا خفه کوونکې سلسله همداسې روانه وي. دغسې خلک خو کله داسې فکر هم کوي چې ګواکې پر دوی کومه توره جادو شوې ده، کوم چا پرې د روزګار د نه ښه کېدلو تعویض کړی او یا هم ورته ښېراوې شوي دي او کله هم د خپلو دغو ناکامیو پړه پر نصیب او قسمت ورچوي او داسې ځکه کوي چې د خپلو پرله پسې ناکامیو لپاره هیڅ بل دلیل نشي پیدا کولی. البته د ګټې او کاروبار په برخه کې ناکامي او تاوانونه کول ښایي د هر شخص لپاره خپل دلایل ولري، خو د پوهانو په نظر لکه د ډېرو نورو برخو په څېر په کاروبار او پیسو ګټلو کې د ناکامۍ سرچینه هم زموږ له بدن څخه بهر نه بلکې دننه په موږ کې زموږ په فکرونو او باورونو کې ده. نن مو د هغو ارواپوهانو د تجربو او څېړنو څخه راوتلې دغه موضوع راخیستې ده، کوم چې وایي که غواړئ د ژوند په هره برخه کې بریالیتوب ترلاسه کړئ نو اول مو باید خپل ذهن د ناکامۍ اړوند فکرونو او باورونو څخه پاک کړئ. دا موضوع ډیره پراخه ده او پر ځان باندې یعنی خپلو فکرونو او باورونو سره اوږده اصلاحي کار ته اړتیا لري، خو موږ عمومي اساسات در سره شریکوو. دې سره به تاسې هم په ټولیز ډول او هم د کاروبار او پیسو ګټلو په برخه کې د خپلو ناکامیو په اساسي عواملو پوه شئ او د دغو عواملو لرې کولو سره به ستاسې پر مخ د کاروبار، ګټې وټې او پیسو د راتګ بندې دروازې په خپله پرانیستل شي. سلامونه او درناوی. نن مو د دې چینل په زولۍ کې د عالمانو د هغو څېړنو او تجربو پایلې راوړي دي چې وایي په کاروبار او پیسو ګټلو کې د ناکامۍ عوامل په خپله په تاسې کې دي او له ځانه بهر یې مه لټوئ. دا خبرې په غور واورئ او د ژوند په چارو کې یې وکاروئ. پوهان وایي چې هم د پیسو په ګټلو کې او هم د ژوند په نورو برخو کې د ناکامۍ اساسي عوامل دا نه دي چې ګواکې تاسې امکانات نه لرئ او یا هم ستاسې په شاوخوا کې کاروبار یا په کاروبار کې ګټه نشته، بلکې اساسي علتونه یې ستاسې په شخصیت، ذهن او کړنو کې دي او هغه دا دي: اول، د پیسو ګټلو په چارو کې د خپل ځان په باب منفي باورونه. که تاسې داسې باورونه لرئ لکه زه دومره تکړه او هوښیار نه یم چې پیسې وګټم، زه د پیسو ګټلو لایق نه یم، زه یو ناکام شخص یم او دې ته ورته نور باورونه کوم چې اکثره یې له بده بخته ماشومتوب کې د کورنۍ د ناسمې روزنې نتیجه ده، نو داسې باورونه موږ نه پرېږدي چې پیسې وګټو او دا باورونه باید اصلاح او بدل شي. دویم، په خپله د پیسو په هکله زموږ منفي باورونه. که چیرته موږ د پیسو په باب منفي نظریات ولرو لکه پیسې سړی خرابوي، پیسې د لاس خیری دی، پیسې انسان بد اخلاقه کوي، پیسه‌دار خلک مغرور او متکبر دي، پیسې په حلالو لارو نه پیدا کیږي، پیسې په دروغو او دوکه ګټل کیږي. که تاسې په خپل دننه کې داسې نظرونه او باورونه ولرئ نو مشکله ده که تاسې په قاطعیت د پیسو ګټلو خواته ورشئ او یا دې هم پیسې ستاسې خواته درشي. که څوک باطناً د یو شي پر وړاندې منفي نظر ولري نو په عمل کې په اتومات ډول له هغه څخه لرې کیږي، حتی که ظاهراً د هغه د ترلاسه کولو ډېره هڅه هم وکړي. دریم، د څرګند هدف نه لرل. که ستاسې هدف روښانه نه وي او صرف غواړئ چې په اصطلاح ډېرې پیسې وګټئ نو دا د پیسو ګټلو لپاره کامیابه لار نه ده. کله چې تاسې نه پوهیږئ چې د څومره پیسو ګټل غواړئ
او په دې پیسو به څه کوئ؟ نو پیسې نشئ ګټلی. ولې چې په داسې ناڅرګند حالت کې ماغزه انسان ته د ګټې کولو لپاره لازم نظریات او ورسره د حرکت او عمل کولو لپاره تلوسه او انګیزه نه ورکوي. څلورم، ډار او شکونه. ویر او شکمنتیا هغه عاطفي او احساساتي خنډونه دي کوم چې تاسې عمل کولو ته نه پرېږدي او فلجوي مو. مثلا تاسې په کاروبار کې له ناکامه کېدلو څخه ویره لرئ او احساسوئ چې که چېرته مې کاروبار ونه چلیږي نو خلک به راباندې ملنډې ووهي. ممکن تاسې له کامیابېدلو څخه هم ویره ولرئ او داسې احساس کوئ که چېرته پیسه‌دار شم نو ژوند به مې تغییر وکړي، ملګري به د لاسه ورکړم. او دا هم شونې ده چې پر خپلې بریا شک ولرئ او ووایاست چې که دا کار ونشي نو بیا به څه کوم. پنځم، لټي او د ډیسپلین یا ارادې نه لرل. دا د کاروبار او عمل شروع کولو پر وړاندې یو ستر خنډ دی. که تاسې پرله پسې ځان سره وعدې کوئ چې دا کار به سبا شروع کوم، د شنبې په ورځې شروع کوم، بله میاشت کې حتما شروع کوم، او یا کله چې اسمان شین شي او لمر راوخیږي نو حتما یې پیلوم، او یا داسې نورې پلمې جوړوئ، نو تاسې به یو ګام پرمختګ هم ونه کړئ. دا و د انسان په شخصیت کې دننه د کاروبار نه موندلو او پیسو نه ګټلو اساسي لاملونه. دا مسایل څو ځلې واورئ او هڅه وکړئ چې ذهناً یې هضم کړئ او ځان پرې پوه کړئ. انشاءالله راتلونکي ویډیو به په دې باب وي چې څنګه دغه علتونه له منځه یوسو او په یو ګټیالي شخصیت بدل شو. را سره اوسئ، چینل سبسکرایب کړئ او نظریات مو را سره د تبصرو په برخه کې شریک کړئ. تر راتلونکې اونۍ مو په الله سپارم، پر ځان او خپلوانو مو پام کوئ.